او مینه خویندرونو که یو ځل موږ او تاسې د انسانیت په پوله روان شو انسان یعنی څه بسم الله الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم خدای پاکی صفت کوي او خدای پاک وایي چې ډېر احسن یعنی د هغې نه لوړ نور نه وي نو که دا انسان شي په خپله مسلمانېږي بلکې مؤمن کېږي او چې کله دا انسان شو دی به د سار نه تر ماښامه او د ماښام نه تر سهاره هیڅ د ښو کارونو نه دا نه چې مازي مصاله به یې اچولي او کونج کې به ولاړي او نفلونه به کوي تسبیح به په لاس وي او ذکرونه به کوي او قرآن به په لاس کې تلاوتونه به کوي نه دا د اوزګارو وختونو کارونه دي موږ او تاسې خدای پاک زه دا خبره ډېره کوم ما یو ملګری دی عالم دی هغه تلیفون کړی وایي ته ډېر دغه خبره کوې نو مل څه وکړم ته یې چل راوښیه انسان چې کله انسان شي بیا نو هغه په خپله مسلمان نه بلکې مؤمن کېږي او چې مؤمن شو بیا نو هغه بدو طرف ته فکر نه ځي او که اشتباه ورنه وشي دستي متوجه کېږي او توبه وباسي او پښیمانه کېږي او دا ژوند دومره لږ دی دومره څو ورځې دي چې باور وکړئ ښو کارونو دپاره کم دی بد کارونه خو انسانان نه کوي خو شیطانان کوي او هغه کسان چې د شیطانانو ملګري شي فاسدین مفسدین منافقین غاصبین بړې اخیستونکي قاتلین یعنی خدای انسانان پیدا کړي خو دای چې وي د خدای دشمن وي بد کارونه خو هغه کوي انسان ښه کارونه کوي زه ډېر خواشینی کېږم چې کله خپل داسې ورونه وګورم چې دی په سنتو جوړ وي 15 وخته مونځ په جمع کوي اشراق چاش توابین کوي تهجد هم کوي تسبیح په لاس کې وي سبحان الله الحمدلله په ژبه وي ماشاءالله انشاءالله جزاک الله استغفر الله په ژبه وي لیکن دی دومره کینه کخ وي دی دومره غاصب وي غاصب دا نه چې د چا ځمکه لاندې کړي یا د چا ډالرې یا روپۍ لاندې کړي نه د خلکو حقونه خوري د چا سره مینه نه کوي د چا قدر نه کوي د چا ښه سلام ته ښه جواب نه ورکوي د چا ښه فکر ته ښه فکر نه لري تل ځان لکه حیوان نو انسانان شئ او چې کله انسانان شوي ټول کارونه جوړېږي نو بیا به مزې وي الله مو ښاد و آباد لره السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته